نبی علیه الصلاة والسلام کور ماخستن مکې والاو محاصره کوي چې ونوځي وخواته شاوخوا پیرې پر راوګرځېدې د نبی علیه الصلاة والسلام کور یې محاصره کوي نبی علیه الصلاة والسلام په کور کې خلک کښېناستو ابوجهل تشکیل جوړ کړی هر سړي ته یې وظیفه ورکړه تورې په زارو ککړې کړي دي په لارو کې ناست دي بیتاب ټولې لارې یې نیولې دي که چیرې نبي علیه الصلاة والسلام پر دوی راووځي دوی به په دا توره ویي نبي علیه الصلاة والسلام چونکې حکم الله ورته کړی و چې ته به وځې له دې ځایه هغه په دې ورځ کې خپل بندوبست کړی و حضرت صدیق رضی الله عنه یې خبر کوي چې ما او تا به ملګري ځو ماخستن به وځو یو بل سړی د لارې چې هغه د لارې مهارت درلودی هغه سره یې کول وکړی هغه یې مزدور کوي چې پلاني وخت کې به پلاني ځای ته راځې دا دوې غوښې به راولې موږ به 2 روپۍ درکړو موږ بوځه نبی علیه الصلاة والسلام ماخستن حضرت علی رضی الله عنه ته وویل حضرت علی رضی الله عنه د نبی علیه الصلاة والسلام په کور کې اوسېدی هغه ته وویل چې دغه زما ځای ده زما پر کټ باندې یا زما پر ځای باندې به ته پرېوځې ته بدلې زه په دا شپه کې ځمه سهار چې خلک راسي له ما سره د خلکو څه امانتونه پراته دي نو چې زه تللی یم خلک راسي هر سړی به د خپل امانت پوښتنه کوي دکې ور وښوو چې دا شی د پلاني د دا د پلاني د سار به دا ورکړي بیا نو که ته پسې راتلې ته به پسې راسي نبي علیه الصلاة والسلام پر رئیس پر دې خلکو د نبی علیه الصلاة والسلام دا عقیده وه چې دلته زما قاتل په لار کې ناسته توره یې په زارو لړلې ده لیکن ما ته الله حکم کړی ده نه مې سای مړ کولی الله ده خالق د مخلوق ده څه خاوره یې په لاس کې راواخسته د سوره یاسین د سر آیاتونه یې وویل یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم دا خاوره باندې پوکړو پر دی را تېرېدی دی به ناست و دی خو اوس پر پیره ناسته سر به ټټ ته اچولی و لږ خاوره به په څټ کې ورته وکړه زیاتې به ځینې تېر شه پر بله پیره به راغی هغه به سر کښت ته اچولی و خاوره به په دغه کې ورته وکړه الله جل جلاله دا خلک ړانده نبي علیه الصلاة والسلام یې له څنګه تېر شي لږ رش خاوره یې هم په دا څټ کې ورته وولې ولاړی له پیرې څخه ووته بیا د الله حکم و ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورسره ملګری سو ولاړو هغه د سور د غره په نامه د غره په سر کې یو غار ده په دې کې کښېناستو نبی علیه الصلاة والسلام ګوره له څه اسبابو څخه هم کار اخیستی نبی علیه الصلاة والسلام ولاړی 3 شپې په غار کې ناست سیده نه ولاړی نبی علیه الصلاة والسلام یو سړی مزدور کوي چې دا لار وروښي دا بیا چونکې انبیا چې دي دا د خلکو مقتدایان دي د انبیاو هر حرکت و سکون د امت دپاره ارشاد د هدایت نو نبی علیه الصلاة والسلام له اسبابو په دې وجه کار واخیستی چې اسبابو کې د امت اطمینان راسي سکون راسي ځکه د هر سړي توکل خو نو بیا دغونه نه ده لکه د نبی علیه السلام نو دا یې موږ ته د اسبابو لار خلاصه کړه غار ته چې راغی په غار کې دی و صدیق اکبر رضی الله عنه کښېناستو هلته د صدیق اکبر رضی الله عنه یو زوی ده دغه ته ویلي و چې ته به ماخستن مال راولې دلته به موږ ته رالوسې پۍ به راکوې هم ډېر هوښیار هلک و په شپه کې به مال بوتی سهار وختي چې خلک به راکښېناستو بېرته به راوستلی و کور به و داسې خیال د چا نه پراتی دا وتلی خلک چې په دې پوس و سار چې کم کټ دی څاری له هغه څخه علي رضی الله عنه راپورته سو نو دی وویل چې نبي علیه الصلاة والسلام تللی تشکیلات یې جوړ کړو د مکې مکرمې شاوخوا یې تلاشي کړه د دغه غره سر ته م راوخاتو دې غار ته رالو صدیق اکبر رضی الله عنه وایي چې موږ یې پښې لیدې ما لیدې وایي ما نبي علیه الصلاة والسلام ته وویل ځکه چې نبي علیه الصلاة والسلام خو نبي علیه السلام صدیق اکبر که څه هم صدیق و لیکن د نبي علیه الصلاة والسلام په مرتبه کې خو نه وایي ما ورته ویل چې دا زوی مړي خو دغه دې راغی دی نه یي چې ضرر راورسوي نبي علیه الصلاة والسلام ویلي یا ضرر نشي رارسولی کلا ان الله معنا د دوی پلار هم نه سایلې دی الله له موږ سره
وایي ما ول خو که هر یوه داسې کښته وکاتو موږ ونیول د ول نه هم سلیدای وایي دغو نه و دا خلک دلته سره ګرځېدو یا هلته موږ ته مخامخ پر باوډو کښېنستی وایي د ول وینې ګوره نه هم سلیدای دغه کنیم دغو نه خو خامخا انسان حیا کوي دی وایي زما م اطمینان اوس چې رښتیا هم خلک وګرځېدو ولاړ د پیغمبر داسې اعتماد یې پر الله باندې کلا ان الله معنا اول دغه یې نه ده نه هم سلیدای ماښام دې نه لیدو چې روڼې سترګې دوی ناست راتېر شو نبی علیه السلام ولاړی مدینې منورې ته هجرت وکړي یوه مسله دا ده د انبیاو ایمان پر الله جل جلاله باندې مضبوط لکه دا څه نومنې چې د ابراهیم علیه السلام د موسی علیه السلام د نبی علیه السلام دا موږ درته بیان کړي د یو پیغمبر په زړه کې دغه قدر خدشه هم نه ده راغلې چې ما ته به څه مشکل پېښ شي او نه له الله څخه باور پر بله خوا اوښتی ده چې راسه له فلاني څخه کومک وغواړه انبیا داسې خلک دي له الله جل جلاله سره یې ډېر تعلق دی او انبیا چې دي انسانیت ته راغلي دي له آدم علیه السلام رانیولې بیا تر نبي علیه السلام کار یې چې شی دا خو د دوی خپل شخصیت و د دوی له الله جل جلاله سره تعلق و د دوی پر الله جل جلاله باندې باور و چې له الله جل جلاله ما سوا له هېڅ چا یې په ذهن کې دغه خدشه هم نه راتله اگر که به اسباب د هلاکت د دوی موجود و دوی ته فرق نه ورکړه موږ بیا دغه یې نه یو ګوره صدیق اکبر رضی الله عنه له خلکو وبېرېدی ول دغه دی کنې سره لدی د دې ټول امت ایمان چې یوې خواته کې د صدیق اکبر ایمان بلې خواته کې صدیق اکبر دا پر دروند داسې غټ مؤمن مګر بیا هم د نبوت شان خو علاحده ده کامیابي د انسان په دغه ټکي کې ده دا درس ته موږ کې الله راکوي د انسان کامیابي په دغه ټکي کې ده چې دا ومني چې الله یو د شریک نه لري د انبیاو د راتګ اولین مقصد دغه ټکی پر نورو مقاصد او پر نورو کارنامو به انشاءالله په آینده کې موږ خبرو وکړو آخر دعوانا ان الحمدلله